نن هم راغلی یو شیګل ولسوالۍ ته. او شیګل ولسوالۍ کې هغه سیمه ده چې دا سیمه د ډېرو زیاتو سیلانیانو کوربه وي. میلمانه هم راغلي وو له ننګرهار او کابل نه، نو هغوی مو بدرګه کړل. موږ چې دا د کونړ ښایستونه پرې وګورو. وجنی په دنګو پلوزي ما غورځوینه، مزه دلته شپه وکا پاتې شه باران دی. دا ګر چاپېر په غرونو راغلل بارانونه یاره، ګلی وریږي مزه دلته شپه وکا پاتې شه باران دی. سلامونه مې در واخلئ د پامیر ټي وي درنو ملګرو. په دې هیله یم چې ټول برک روغ یاست او د صحت په جامو کې بنغښتي وئ. نن هم راغلی یو شیګل ولسوالۍ ته. او شیګل ولسوالۍ کې هغه سیمه ده چې دا سیمه د ډېرو زیاتو سیلانیانو کوربه وي. او اکثره چې څوک شیګل ولسوالۍ ته راځي د چکر لپاره نو دغه سیمې ته راځي. نو نن هم ګڼ شمېر سیلبین راغلي دغه سیمې ته د چکر لپاره. او موږ هم راغلو تر څو د دغه سیمې ښکلا په تاسې باندې ووینو او دغه سیمې ته چې څومره سیلانیان راځي هغه هم په تاسې باندې وګورو. له موږ سره پاتې شئ تر څو له دغې خوندورې خپرونې څخه خوند واخلئ. قاری صاحب محترم خیر څنګه ښې؟ قاری صاحب څنګه خیر دی؟ وضعیت ښه دی؟ الحمدلله خیر اوسئ. سر کې خو قاری صاحب که زموږ لیدونکو د ځان ماري. زه خو د کونړ ولایت د شلتان ولسوالۍ فضل الرحمن مې نوم دی. محمد رحمان فضل الرحمن. فضل الرحمن ډېر ښه. نو څنګه مونږ وکتل دغه ساحه کې د مالټې دي او څه نوشابه شیان دي دا خرڅوي دلته سیلانیان ډېر راځي د دې په خاطر دلته دغه شیان خرڅوي؟ والا دلته خو دا ځوانان دي راځي چکر ولاړ چکر ځای دی هغوی راځي دا څه چې دي مالټې دي یا دا نور سامان د هغوی په خدمت کې دی د هغوی دپاره راغلي وه. ډېر ښه. نو خدای دې توفیق درکړي. څنګه دلته هره ورځ راځي که یوازې د جمعې په ورځ؟ یاره دلته خو پنجشنبه هره ورځ دلته د سیالګر راځي سیال د فارغۍ راځي. مونږ هم روزانه یو اکثره خو جمعې په ورځ ډېر رشکه شي دا ځوانان خواهش د سي چې دې ځای ته راشو دې په خاطر مونږ هم ډېره هڅه کوو چې راشو. ډېر ښه. نو څنګه دا مالټې د کوم ځای نه راوړې؟ مالټې خو ماشاءالله ډېرې ښکلې مالټې دي. دا مالټې کوم ځای نه راوړې؟ مالټې خو لازم خپل الحمدلله د ولایت مالټه داسې را رسېدلې خپل کونړ ولایت هم د دې ولسوالۍ. دا مالټې د کومې ولسوالۍ دي؟ دا د شیګل ولسوالۍ کې راځي دي اوبو نه ورته وایي د هغې دي. ډېر ښه. نو هلته باغونه هم خپل دي که نه دا تاسې اغېز نه اخلئ بیا دلته خرڅوي؟ دا باغونه هم اخیستي دي اخیستي هم دي او بس راوړي هم دي ستاسو خدمت کې دي. ډېر ښه. نو څنګه دا دغه چې راځي دلته کوم سیلبین راځي نو دا مالټې ډېر اخلي یا د څښاک شی نه د شربت دا ډېر اخلي؟ کوم شیان ډېر خوښوي؟ والا دا خو در سړي بېل بېل شوق یي که نه څوک راغلي دي لکه دا ملګري وګوره بانډار یې کلی پخلی کوي ځان ته که نه داسې اکثره مالټې اخلي نو څوک مالټې اخلي څوک دا مشروبات اخلي هر سړي خپل شوق یې خو د فروټو سره مینه ډېره کوي خلک. دا ډېر چې د خپل وطن مالټې او دومره ښکلي نو خامخا به پیرودونکي ډېري. څنګه کار هم څنګه دی؟ بس شکر دی ډېر ښه دی په دې ساعت باندې د الله نه شکر دی. اورې د دې مالټو درزن په څو ورکوئ؟ د دې مالټې درزن خو ورکوو 130 روپۍ باندې. 130 روپۍ باندې. نو قیمت هم مناسب دی ګزاره حال دی خو د مالټې هم ډېرې خوږې دي او ښکلې دي. والا هر شی خپل ارزښت لري. دا مالټه قابل د دې ده چې دا په 130 خرڅ شي. دا مالټه د هغه ون ټور ته وایي څوک ورته وزره نښه وایي څوک ورته د لال مالټه وایي بیا لال کې
بریډ مالټه دې ته ویلی کېږي. ډېر نومونه لري. په څو نومونو مشهوره ده که نه. ښه مالټه دا ده. د نورو ولایتونو ته ځي د خرڅلاو لپاره؟ او ډېر کابل کې ډېر ښه ارزښت لري. کابل کې خرڅېږي، به د کابل نه توزیع کېږي نورو ولایتونو ته. انشاءالله دا ښه مالټه ده. ډېر ښه قاري صاحب، نو ډېره مننه چې راغلی دلته دغه سیلانیانو ته د یو خدمت وړاندې کړی دی او دلته دغه د دوی مجبورېږي نه چې دلته راشي او بیا د شي د کمښت احساس وکړي او نورو ځایونو ته پسې لاړ شي. نو خدای دې نور هم توفیق درکړي قاري صاحب. ډېره مننه ستاسې یم چې تاسې راغلې زموږ سره مو خپل وخت. ډېره مننه قاري صاحب، ډېره مننه. د پامیر ټي وي درنو ملګرو، نو لکه څنګه چې مې یادونه وکړله چې دغه سیمې ته د چکر لپاره ګڼ شمېر سیلانیان راځي او د ګڼو سیلانیانو کوربه وي. د هغوی له جملې څخه راسره یو تن ولاړ دی، له دې سره خبرې کوو. ستړی مه شې ورور جانه. مننه له تاسې نه چې تاسې هم راغلی او د پامیر ټي وي نه موږ درانه لیدونکي ویني. ټول ته سلام، مینه، درنښت وړاندې کوم. ډېره زیاته مننه. نو مونږ خو دې پېژنو ملګری، خو که زموږ لیدونکو ته ځان معرفي کړي. نوم مې محمد لایق سمون دی، د پښتو ادبیاتو څخه فارغ یم، د ولس مدني ټولنې مشر او د سیمه نیوز سره خبریال. ډېر ښه. نو سمون صاحب، مونږ ګورو اکثره ځوانان دلته راغلي دي د چکر لپاره. تاسې هم د دوی له جملې څخه یاستئ راغلي، ولې هم د چکر لپاره دا سیمه انتخاب کړه؟ کونړ د افغانستان یو له هغه ولایتونو څخه دی چې ډېرې ښکلې، ښېرازه او زړه راښکونکې سیمې لري. ځنګلونه لري، نختر لري، چینې لري، غرونه لري، خوړګۍ لري او د غرونو دغه څنډې چې دي نه یوازې دا چې په شنو غیږو باندې پوښل شوي دي، طبیعي ګلان پکې راشنه کېږي د پسرلي په موسم کې. نو ډېر ښکلې سیمې دي. نو په همدې خاطر باندې مو دا سیمه انتخاب کړله. میلمانه هم راغلي وو له ننګرهار او کابل نه، نو هغوی مو بدرګه کړل موږ چې دا د کونړ ښایستونه پرې وګورو. ډېر ښه. نو د کونړ ملګري خو بیا دا زحمت زموږ سره باسي، که نورو ولایتونو ملګري لري نورو ولایتونو کې، نو هغوی خو حتماً چې کله سیاحت ته ځي نو کونړ ته راځي، او بیا د کونړ ملګري خو به دغه زحمت باسي چې په درو سردرو یې ګرځوي او چکر یې ورکوي. بلکل دا زموږ د ټولو ګډ مسؤلیت دی چې د خپل ولایت له ښایستونو خلک خبر کړو. دا په تیر وختونو کې هم موږ دغه ډول کمپاینونه په لاره اچولي وو. کوم میلمانه چې راتله هغوی د هرکلي دپاره موږ په بېلابېلو سیمو کې پروګرامونه په لاره اچولي وو. هغوی سمداستې کړې وې، د هغوی هرکلی مو کړی و، د هغوی میلمه پالنه مو کړې وه. نو موږ خو په تیر کې هم په خلکو غږ کړی دی، بیا هم پرې غږ کوو چې کونړ ډېرې ښکلې سیمې لري. د افغانستان د ګڼو ولایتونو نه خلک را روان دي کونړ ته. همدارنګه خارجي سیلانیان په دا وروستیو کې موږ ګورو چې کونړ ته راغلي دي. خارجي سیلانیان خو ستا سره مخامخ شوي فکر کوم؟ خو خارجي سیلانیان هم دا په تیر وختونو کې ما سره مخامخ شو. بیا هغوی راغلي د کونړ، نورستان بېلابېلې سیمې کتلې وي. نو ډېر زیات خوشحاله وو. خلکو ورسره هم ښه میلمه پالنه کړې وه. د لارې په اوږدو کې هم ښه هرکلی شوی وو او دغه سیمې چې دی د ده د ښایست په صفتونو باندې نه مړېده. ډېره مننه سمون صاحب. نو کونړ کې خو ته ګرځېدلی او کونړ ټول سرسبز او ښکلې سیمې لري. نو دغه ټولو سیمو کې چې ته ګرځېدلی که یوه سیمه انتخاب کړي چې تا ته زیات خوند درکړی او زړه دې غواړي چې بیا بیا لاړ شي؟ تا داسې پوښتنه وکړه چې زما ته خو د کونړ هره سیمه چې ده دا په زړه پورې ده. که نواب پاس وګوري، که قاقي پاس وګوري، دری پیج ښکلې سیمې وګوري، د دانګام بني شاهي وګوري، شیګل ولسوالۍ زړه راښکونکې سیمې وګوري، نو په ده کې به ما ته ټولې په زړه پورې دي. خو بني شاهي چې ده هغه ډېره ښکلې ده. هلته سړکونه جوړ شي، سړکونه ډېر خراب دي، هوټلې جوړې شي، همدارنګه سیلانیانو ته دغه نورې اسانتیاوې برابرې شي. نو ته باور وکړه چې نه یوازې دا چې د افغانستان د ګوټ څخه به د کونړ دغه څو سیمو ته خلک راځي، خارجي سیلانیان به
ډیر راځي. دلته به وسه د خلکو کار برابر شي، دلته به هغوی مصرفونه کوي، دلته به د دې سیمې کلتوري ارزښتونو نه خبرېږي او هغه کوم یووالی چې دی د ولایتونو د خلکو تګ راتګ چې دی دا په د ولس په یووالي کې مهمه ونډه لري. نو زموږ هغه یووالی به مو سره دغه شي لا غښتلی شي. نو بن شاهي پکې ډېره زیاته ښکلې ده. بالکل چې بن شاهي ډېره زیاته ښکلې ده او د ښایست صفتونه اکثره خلک یې ډېره زیاته مننه سمون صاحب چې مفصل را سره وغږېدې او معلومات دې راکړي. مننه له تاسې نه چې خپل وطنوالو ته د افغانستان د بېلابېلو سیمو څخه زړه راښکونکي سیمې چې دي دا ور په ګوته کوئ، بېلابېل موضوعات ټولنیز چې دی د خپل ټي وي لارې خپلو هېوادوالو سره شریکوئ. نو ستاسو د کور ودانې. ډېره مننه سمون صاحب. نو د پامیر ټي وي درنو ملګرو لا هم دلته یو دغه سیمه کې یو او نورې هم په تاسې باندې نندارې او ښکلاوې ننداره کوو. له موږ سره اوسئ. گر چا پیر په غرونو راغلل بارانونه یارا ګلی وریږي نه مزه دلته شپه وکا پاتې شه باران دی یا بارانه څه مستي دې راوړه مزه دلته شپه وکا پاتې شه باران دی باران څه مستي دې راوړه مزه دلته شپه وکا پاتې شه باران دی وجنی په دنګو پلوزي ما غورځوینه مزه دلته شپه وکا پاتې شه باران دی دا ګر چا پیر په غرونو راغلل بارانونه یارا ګلی وریږي نه مزه دلته شپه وکا پاتې شه باران دی یا باران ښه ډېر راورېږه مزه دلته شپه وکا پاتې شه باران دی یا باران ښه ډېر راورېږه مزه دلته شپه وکا پاتې شه باران دی ونه مې غنم شته نه د یار دیدن لزما مزه دلته شپه وکا پاتې شه باران دی و دا ګر چا پیر په غرونو راغلل بارانونه یارا ګلی وریږي نه مزه دلته شپه وکا پاتې شه باران دی مزه دلته شپه وکا پاتې شه باران دی. ملګرو نو دلته د یو بل سیلاني سره یم چې راغلی دغه سیمې ته د چکر لپاره د سره همغږېږو. ستړی مه شې ورور جانه. دا څه نه مخکې تاسو ته او ستاسې د خپرونې ټولو مینهوالو ته سلامونه نیکې هیلې خدای دې وکړي چې روغ او روغ به تاسو ستړي مه شئ په خیر. ډېره زیاته مننه ورور جانه. نو په سر کې دې که دې زموږ لیدونکو ته ځان معرفي کړي. یو تن زرغون شاه سنګین یم د کونړ ولایت مرکز اسداباد اړوند د کراج د شهیدانو د کلي اوسېدونکی. ښه ډېره زیاته مننه. نو سنګین صاحب څنګه چکر لپاره راغلی و چکر نه دې خوند واخیستو؟ او چکر دپاره راغلي وو مونږ خو همداسې هر هفته همداسې طبق معمول راځو چکر وو ټول ملګري را سره د ننګرهار نه ملګري راغلي وو هغه یو شیبه ناست وو بس خوالم سره وکړه ساعت هم تېر ښه ډېر ښه. نو سنګین صاحب دغه شان طبیعي ځایونو کې خوبۍ ټپه او شعر او دا شیان هم ډېر خوند کوي. نو ستا له خولې نه به هم یو ټپه یا شعر شي اورو. زه ذهن ته ټپه یا شعر او که ترنم کي لا خوند به وکړي ترنم کې به بل وخت بل وخت بیا کېږي نو همدا اوس یې وکړه بل وخت به بیا چېرته سره مخامخ کېږو سره به
ترنم کې کوو کې خوند به وکړي، خوند به لا څو چنده شي، ځکه مسافر ملګري هم دي او بیا داسې طبیعي د غره د مند او د غره د لمنې نه ترنم ډېر خوند کوي. سلګي وهي پزړه دواړه لاسونه ږدي او جاړي هاي هاي دنا ستاینې ته شنه خالونه ږدي او جاړي ډېر ښه. دومر انتظار ورته د صبر جام په خوله کړ، د یار د راتلو لار کې مشالونه ږدي او جاړي نو خوشبوئی د لونګو په لحد کې په مارا غلا او دا څوک دی چې په قبر می ګلونه ږدي او جاړي دا څوک دی چې په قبر می ګلونه ږدي او جاړي. هاي هاي ډېر ښه ډېر ښه. دا مسلکي ترنم ویونکی شوق نور سره دی کله نه کله ډېر ښه ډېر ښه ښکلی غږ لري. نو ډېره مننه چې ترنم دا خو ښه ده چې درته شله شو ترنم دې وکړو ګنې دومره ښکلی غږ به هم نه وی اورېدلی. تاسو نه مننه چې راغلی وخت هم راکړو مونږ به کې موقع پیدا کړله چې ترنم ډېره زیاته مننه ډېره مننه ډېره مننه. پامیر ټي وي درنو ملګرو، دا و زموږ د نن ورځې خپرونه چې تاسو باندې د شیګل ولسوالۍ د دغه چکر د سیمې ښکلاوې ننداره کړلې. یو ځل بیا چې زه د یوې نوې خپرونې سره تاسې ته راځم او یوې نوې خپرونې د چمتو کولو لپاره راځم. تاسې ټول په پاک رب سپارم. ښاد آباد او بریالي اوسئ.